د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پنځشیر ولایت ته سفر کړی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د لومړي ځل لپاره د مقاومت جبهې اصلي ټاټوبي پنځشیر ته تللی او هلته یې له مسؤلانو علماو او ولسي مشرانو سره کتلې دي. دغه خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغې خبرپاڼه کې کړې چې پر خپله ټویټر پاڼه یې خپره کړې ده. اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې د پنجشیر او اندراب لپاره د طالبانو پوځي مسؤل ملا عبدالقیوم ذکیر او د پنجشیر لپاره د دوی ولی محمد محسن او ګڼ شمېر نور طالب چارواکي حاضر وو. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د احمد مسعود په مشرۍ وسلوالو چې ځان ته د ملي مقاومت جبهه نوم ورکوي په پنجشیر او اندراب کې له طالبانو سره وسلوال مخالفت پیل کړی دی. او د افغان طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې ایرو ایشیا ریویو خپرونه لیکي د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. هغه مشهورې مقولې ته اشاره کړې ده چې وایي په سیاست کې دایمي دوست او دښمن نه وي، یوازې پکې ګټه مطرح وي. د خپرونې په وینا د همدې لپاره سیاستوال په ځانګړي ډول د یوه هیواد چارواکي اوږدمهاله سیاسي ګټو ته ګوري او بیا پرېکړه کوي. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي په پاکستان کې په وروستیو کې د تروریستي بریدونو زیاتوالی د دې څرګندونه کوي چې د دغه هیواد حکومت او امنیتي بنسټونه په هغه حساب کې تېروتي دي چې د افغانستان د طالبانو په اړه یې کړې وه. په پاکستان کې تروریستي ګواښونه وروسته تر هغه زیات شول چې تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2020 کال په نومبر کې له اسلام آباد سره د شوي اوربند د پای ته رسېدو اعلان وکړ. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې اغیان په ټوله نړۍ کې توانېدلي دي چې له خپلو اړیکو او له سیمې بهر له ملاتړه ګټه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د خپرونې په باور د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په تړاو داخلي او بهرنیو لارښوونو ته پاملرنه ونه کړه او داسې ښکاري چې یوه ستره ستراتیژیکه تېروتنه یې کړې وي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.